د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. کندهار کې د ناپېژانده وسلوالو په برید کې د طالبانو یو نامتو قوماندان وژل شو. کندهار کې سیمه ییزې سرچینې په دغه ولایت کې د طالبانو پر یوه نامتو قوماندان د وسلوالو کسانو له بریده خبر ورکوي. دغه برید د کندهار ښار د لومړی امنیتي حوزې په اړوند کابل شاه سیمه کې ترسره شوی چې په پایله کې د طالبانو یو نامتو قوماندان ملا عبدالستار وژل شوی دی. یوه بوریځي سرچینه هشت صبح ورځپاڼې ته وایي چې دغه برید د کندهار د لومړۍ امنیتي حوزې په دروازې کې شوی دی. په همدې حال کې د آزادۍ جبهې ویلي چې د دې جبهې ځواکونو د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی او په دغه ولایت کې د یوې فرقې قوماندان وژلی دی. د آزادۍ جبهې ویلي چې وژل شوی کس د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو د پیژندلو او وژلو مسؤلیت پر غاړه درلوده. په دې وروستیو کې د هیواد په سویلي حوزه کې په ځانګړې توګه کندهار ولایت کې د آزادۍ جبهې له فعالیتونو راپورونه رارسېږي. په یو بل خبر کې اورئ چې طالبانو په تخار کې یو زده کوونکی وواژه. تخار کې سیمه ییزې سرچینې په دغه ولایت کې د طالبانو لخوا د یوه زده کوونکي له وژلو خبر ورکوي. دغه تنکي ځوان وکیل نومېده او چهارشنبه شپه د ده پر 14مه د تخار ولایت په چهاب ولسوالۍ کې په ډزو وژل شوی دی. تخار کې ځایي سرچینې هشت صبح ورځپاڼې ته وایي چې تر اوسه روښانه نه ده دغه ځوان د طالبانو لخوا د څه له امله وژل شوی دی. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.